دسی دورو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وخت حکمران خدای دام یو وخت چې امیر المؤمنین حکمرانو چې په لاره به را روانو شیطان به لار پرېښودوي عمر را روان دی عمر دسی جلالی شان الله ورکړی شیطان به په هغه لار نه شو تللی چې په کومه لار به امیر المؤمنین را روان دسی دبدبه او جلال الله ورکړی خو عاجزي څومره ده د الله نه یره څومره ده زنانه غږ ورکو په ځای ودرېدو وی بیت المال کې مې برخه شته وی آپ وی راکه ماته حق بیت المال کې مې حق دی رای که ماته حواله که وی په دې ځای ودرېږه چې حق دله راوړه زنانه په حق ځای ولاړه وه او د بیت المال نه ورته حق راوړه چې حواله یې که ورته زنانه روانېدله وی صبر وکړه صبر وکړه یو سوال زما دی هغه به منې زنانه وایي چې څه سوال وی سوال مې دا دی چې بیت المال کې ستا څه حق و هغه مې تا ته حواله کړو څه حق و هغه مې تاله راوړو خو هسې نه چې د قیامت په ورځ د الله مخې ته په عمر شکایت ونه کړي هلته به راباندې شکایت نه کوي الله مخې ته به شکایت نه کوي د هغې د جواب نه یم او حق مې درکړ د الله مخې ته به راباندې شکایت نه کوي د الله د شکایت نه به مې بچ کوي موږ د الله د شکایت نه نه یریږو د مخلوق د شکایت نه یریږو د الله د شکایت نه ویریږو موږ ورلم یوه تروړه وړه ورکړو چېرته یوه تروړګی به دې غوږه نیولي هغه وله ورکړي بیا ورته وایي یو درخواست مې دی هغه مور او خور وایي څه درخواست دی یاره یو تصویر دله علم چې خلکو ته یې ورکړم چې ما راشن ورکړه یوه تروړه الله اکبر زنانه وایي مولي صاحب داسې به څوک پیدا شي چې ما له حق راکړي او ما ته وایي چې درخواست مې دا دی چې د الله مخې ته به په ما شکایت نه کوي ځکه زه مالدار وم ته مې په ګاونډ کې وې او ته غریبه وې ستا حق و تاله مې درکړو خو ګورې هلته به مې نه ګیری ښه نو یو درخواست مې دی تاله یو تصویر علمه هغه وایي زه ځان ته سوچ وکم ټول کرل ریبل وکم مولي صاحب زه تصویر نه ورکوم یوه زنانم تصویر نه ورکوي زه تصویر نه ورکوم خو خپل نار بچي راته رایاد شي چې د نارو بچو له به څه زه مجبور شم او داسې مسلمان شته نه چې ما ته ورکې وغورځوي او ما نه نوم تپوس ونه کړي او نه تې زه وکمه نو ورته هم څوک یې وایي بس د نوم تپوس مه کوه خو بس دا چې ما چا دپاره کړي دی هغې ذات ته زما نوم معلوم دی تا ته ضرورت نشي داسې څوک شته هغه وایي زه خپل هغه نار بچي رایاد کمه نو هغه زنانه مجبوره شي وایي خیر دی تصویر به درکمه خو په پټ مخې راله وباسه خیر دی زنانه دته مخ په بورقه کې پټ کړي او دی وله تصویر وباسي څه ووامه نو صدقه دې کړې ده خو ګرانه ده نو ته یې د قبولیت په تمه یې او چې الله د سره دا حساب وکړي چې په دې تروړه وړو چې تا د دې زنانه عزت اغستو مال اول د هغې جواب راکړه اول د دې زنانه عزت و عزت د هغې خبره به اول کوو صدقه وروستی خبره ده نو د عرش د سوري د لاندې به هغه کسي چې هغه صدقه داسې پټه ورکړي چې ګس لاس ترېنه خبر نه شي نن چې وله زکات ورکړي نو ټول منې پې بیا سنبال کړي زکات وله د دانو ورکړي نو هغه ټول دانې مانې پې بیا کور ته ټولې راوړي چې زکات کم غریب له ورکړي دا خو د الله حق دی د الله حق چې ورکړي نو ټول منې پې سنبال کړي یو کال به بیا غریب زی راځي د زکات نه به یو میاشت مخکې زی راځي د به خدمت کوي په دې رکې بیا چې وله زکات ورکړي نو یو میاشت په وروستو خدمت کوي وایي تړه په زکات کې دا زکات دی دا زکات دی دا صدقه ده نو چې داسې پټه صدقه ورکړي چې ګس لاس دی د خبر نه شي دې سړي له به الله د قیامت په ورځ په داسې ورځ سوری ورکړي چې بل ځای به سوری نه وي د الله د عرش د سوري نه الله نو که د عرش د سوري په تمه نو صدقه داسې کوه چې ګس لاس دی نه خبر نه شي داسې پټه صدقه کوه